د امریکایي ځواکونو د وتو دویمه کلیزه افغانان څه تبصرې پرې لري؟ طالبان څنګه واک ته ورسول شول؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اګست 11 نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو 2 کاله پوره شول. د دې ورځې په اړه افغان سیاستوال او شنونکي بېلابېلې تبصرې لري. د پرځېدلي جمهوري نظام یو شمېر چارواکي امریکا متحده ایالات ګرموي چې له افغانستانه د ځواکونو په ناببره ویستو او طالبانو سره د سولې د وار د مخه تړون له لاسلیک او د ځواکونو د خوندي ویستو له توافق سره یې د جمهوري نظام د سقوط او واک ته د طالبانو د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړه. طالبانو سره د پرځېدلي جمهوري نظام د مذاکراتي پلاوي غړي محمد ناطقي بیا مخکینی چارواکي په ځانګړي ډول پخواني ولسمشران اشرف غني او حامد کرزي ګرموي چې په وینا یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې ناباورول او د جمهوري نظام د بقا او ساتنې په اړه بې غوره پاتې وو. طالبانو سره د امریکا د سولې تړون لاسلیک کوونکي او امریکایي استازي زلمي خلیلزاد بیا وایي چې افغانان باید خپلو کې یوې جوړې ته رسیدلی وی او پرځېدلی جمهوري نظام د ځان ساتنې تدابیر لرلی او امریکا مسؤله نه وه چې تر پایه د دغه نظام د ساتنې لپاره قربانۍ او تاوان پرې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو او د جمهوري نظام د سقوط په اړه پر طالبانو هم نیوکې شته. دوی منتقدان وایي چې دغه ډلې امریکا سره د سولې تړون له لاسلیک وروسته د امریکایي ځواکونو د ویستو په نوم خپله پیل کړې جګړه له امریکایي ځواکونو سره ختمه او له افغانستانه د خوندي ویستو زمینه یې برابره کړه. د دوی په وینا طالبانو له بهرنیو ځواکونو سره د سولې ترڅنګ د افغان ځواکونو خلاف سخته جګړه وکړه او د دوحې تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان له حاکم نظام سره سولې ته زړه ښه نه کړ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.